خپل تفاهم کې دا ټول ته وګورئ د څه چې ځان لازم وي متا چې ټول کې دا وګورئ کنه باندې وو د اسکو هم دغه وو د اسکو نو دا خو بوجنې دي کنه د څه وګورئ کنه نه راو چې تراغله جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو مساګر دې په میدان کې بریالی دا مساګر دې په میدان کې بریالی دا ساحران ټول ملامت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو ساحران ټول ملامت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې تراغله جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو خوشبوئی د معطر مراسم دی خوشبوئی د معطر مراسم دی هر رواج د زلالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو هر رواج د زلالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندیتوب هم په یووالي کې دی. الحمدلله زما مشران زما ځوانان زموږ کوچني ټول وروڼه راټول شوي وو. په ځمکو کې پاکه ځمکه بهترینه ځمکه د الله تعالی کور دی. پاک شکر چې الله تعالی مسلمانان پیدا کړي او د خوږ پیغمبر امتیان ماجد لرو خو سرپناه نه لرو. ماجد شته خو کانکریټ نشته. ډېر په شوق شروع کړی او ډېر په مینه شروع کړی ماجد او وس او تاوان نه لري. قدرمنو عزتمندو مسلمانانو په مرګ اعتبار په کار نه دی. کله نه چې مرګ را رسېږي دپاره تیاری و. تیاری ښه کارونه پیاوړي اخلاق څرګند کړو. یاد ماجد څه ستونزې لري. راځئ دوستانو د شیخ صاحب نه به واورو چې هر څه ستونزه لري. راځئ سره یو شو او داسې د خیر کارونه وکړو او په خپل لاس یې وکړو. دلالت له دنیا ټولو ولس او د دې ټولو خلکو ته پیشنهاد دا دی چې زمونږ درته د کوي بور ته ضرورت دی، اوبو ته هم ضرورت دی، صفا اوبو ته هم ضرورت دی چې تاسو موږ له ته بور ووایئ، کویه ووایئ، دې ټولو خلکو ته هغې نه فایده او خیر ورسېږي. دغه زموږ ضرورت دی او تاسو ته هم دا پیشنهاد وړاندې کوو. جزاک الله خیر. شیخ صاحب دا وردیزي ولس اوبه لري نه لري دا شاوخوا کورونه دا د سیرو اوبه دي، نورې اوبه نه لري. دا اوبه څنګه دي د دا څښلو ګنده اوبه دي، کچرې اوبه دي، ناپاکه اوبه دي. دلته به ډېر ناروغان هم پیدا ډېر کېږي. ناروغان څنګه پیدا کېږي چې دا خو د سیند اوبه دي او دا خړې اوبه راځي او دا خلک یې دا اوبه څښي. دا اوبه څښي. د شاوخوا صحیح اوبه نشته. ډنډونه دي، دغه ډنډونه جوړ دي. دا مردار اوبه دي، دا ګنده اوبه دي. موږ چې دا کوچ جومات جوړو د دې کوی په خاطر جوړو چې دا کویه تاسو موږ ته ووایئ. کویه راته ونه وایي دا اوبه نه د څښلو دي، نه دا اوداسه دي، نه بیا اودس کېږي. ته خو دې ورشه د اوبو رنګ وینه دا اوبه څه رقم دي. وروره زموږ اشد ضرورت ډیر ضرورت زموږ د کووي ته دی. الله دې تاسو له اجر درکړي او تاسو سره خدای ښه وکړي چې موږ له دا د کووي د پروګرام تاسو جوړ کړی. موږ خو ضرورت د اوبو. جزاک الله خیر. جزاک الله. مشرانو علماء کرام
دا خبرې وکړلې چې ماجد لرو د صحیح اوبه نه لرو. ماجد کې باید د صحیح اوبو بمبه واوسي او داسونه وکړو ویسکو او دا ولس اوبه هم نه لري. هم ماجد ته راشي ولس ترې استفاده وکړي او شاوخوا ګاونډ د دې ماجد د اوبو نه کورو ته استفاده وکړي. یعنې دې خلک مستحق دي. دلته دونه کړي پرتې دي که نه چې حساب یې نشته. ټول دغه مردارې اوبه راوړي، یو کال نه بل تاړی بل نه بل تاړی چې کله یې زړه وغواړي ویڅکي. دا سیند دی په خپله تاسو باندې سیند زموږ مقابل کې ډېر لرې دی. دا سیند خو ټول ګانده دی ځکه چې دا ټولو خلکو دا کټري دي کچې دی او ټټولې راماتې کېږي دا اوبه چټلې دي. دلته دا بله ځای کې دا لیمبور دی، دا وینه دا څه چیز دلته کورونه دي کلي دي او دا ولس دې ټولو ته دا مردارې روان کړې ده. نو زموږ ډېر ضرورت عاجل ضرورت زموږ د کووي دا موږ ځکه سوال کړی دی چې تاسو راشئ موږ دا کار وکړئ. زموږ ضرورت دی موږ ځکه تاسو ته ویلي دي. دې بله خبره زموږ نشته. جزاک الله خیر. دا کار به کوو چې تاسو ونه کوئ بل څوک کوي. تاسو زموږ مشران یاست. بالکل زموږ ورونه یاست. تاسو یې ونه کړو نور چا ته موږ باندې ګوره ستاسو ډېر لحاظ هم دی موږ تاسو ته دوا کوو. ټول مسلمانان خبره کوي. ټول ته دوا کوي. غونډه ته به کوو خو تا ته به څه کړی راکوو چې تا د موږ سره کومک د مړتیا او دا نه دی خلاص وو. مننه خوشحاله. قدرمنو هېوادوالو د مشرانو خبرې تاسو واورېدلې. د صحیح اوبو ضرورت دی. انشاءالله دا ورته شروع کوو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړو. د بوتانو عبادت نه دنیا لاړو مساګر دې په میدان کې بریالا د ښې وګورئ چې دا موږ دروغ وکړو رښتیا وایو د اوبو ته وګورئ دا اوبه نقصاني دي ضرري دي بوی لري رنګ یې زیړ دی. لکه د میتیازو ته چې ګوت پام وکړه اول په خپله ته پام وکړئ دا ټولو ته وګورئ داسې دی چې زه ځان لا زه وایم تاسو ټولو کې دا اوبه دي که نه باندې اوبه اودس کوو. همدغسې اوبه اودس کوو. دا خو بویجنې دي که نه. د څه اوبه د کوم ځای نه راوړو هغه دغه لفټلیادو شو د کامې پله لفټلیادو شو د هغه ځای نه راوړو او سیند رانه دلته لرې دی نور اوبه نشته چې اوبه ضرورت نشته. دا یو کس دوه کسان اوبه نشي راوړلی دونه ځای رانه لرې دی. بالکل تاسو مستحق خلک هستئ او انشاءالله دا به جومات دی په دې کې موږ چې اودس وکړي او دې جومات ته نوځي په جومات ته ومنه اودس نه کېږي نه مرداره اوبه مرداره ومنه اودس چېرته کېږي نه خپله فکر وکړه نه دغه خبرې دي تاسې په خپله ولیدې او دا بور به وهو هم به جمعیت ترې استفاده کوي هم به دا ولس ترې استفاده کوي. ټول به ترې استفاده کوي. انشاءالله بور شروع کوو. خوشبوئی د معطر مراسم دی هر رواج د زلالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو هر رواج د زلالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې تراغله جهالت له دنیا لاړو. مسجد شولا الله تعالی په کور کې د صحیح اوبو بمبه افتتاح کوو د قرآن پاک په تلاوت یې کوو قاري صاحب په تلاوت وکړي تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله رب العزت سره معاف کړي هر انسان دین د پاره کوشش کوي او الله رب العزت د دین د پاره ورولو کوشش کوي د شان د جماعتونه ولا آبادیه څوک پکې درسونه کوي څوک پکې نور تعلیمونه کوي
خو چېرې مقصود یې د الله رضا الله رب العزت دی چې دغه صدقه او دغه اعمال په خپل دربار عالیه کې قبول کړي. زما عزتمندو الله رب العزت دې د خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي او په وخت سربدل کې الله رب العزت د کلمه د شهادت او نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. عبادت له دنیا لاړو گمراهان خپل لار به پیدا نه کړو گمراهان خپل لار به پیدا نه کړو که قرآن او ستا سنت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو که قرآن او ستا سنت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې تراغلی جهالت له دنیا لاړو د